السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، تېر ځل به تاسې د دغه ځای یوه ویډیو کتلې وي چې هغه توره شپه کې یوه مرکۍ ناسته وه چې هغې دواړه خپې یې نه وې. مورې دواړه خپې دې نه شی تو هکه دا د دوی سره کار دي دغه دي دمونه خې معلومېږي که دا دواړه خپې کټ شوي دي مورې. بس دغه کټ شوي دي دغه کټ شوي دي دا یوه مخته کټ شوي وه شدخ کې بیا داسې تور تپی هغه شوه خوږه کې ولګېدل بیا دغه هسې کټ شو. مورې په دې کور کې ژوند څنګه تېرېږي؟ دغه کور کې چې به کومه وروره خو دا پردیو غته سترګې غړوم چې څوک چایو ته وروړي څوک مړۍ ته وروړي ولا نه مې برې ته راکړي نه مې چي ته راکړي نه مې بل شي ته راکړي اوسه پورې هېڅ شی نه سره شته چې زه چاته یې ویر کړم که نه چې روپۍ وي ویر یې کړم چې لږ یې ته روړو ښه څوک به بیا ته کوي. ته هم لکه ما غوندې غمجان ښکارې ته هم لکه ما غوندې غمجان ښکارې ته هم لکه ما غوندې غمجان ښکارې څومره در په در یې الحمدلله خدای دې با احساس ورونه نور هم ډېر کړي. که څه هم زه پوره مطمئن یم چې دغه وروڼو چې موږ سره همکاري کړي دوی به په ډېرو سختو شرایطو کې دا پیسې ګټلې وي یا د خپل فامیل نه او خپل ځان نه اضافه کړي وي تورمږی را رسولي دي. خو موږ هم که دوی موږ ته 1000 افغانۍ رالېږلې وي که 2000 رالېږلې وي ټول همدومره رالېږلي وي دغه خلکو چې موږ سره کومه چا 1000 چا 2000 موږ دغه مواد ورته پرې واخیستله. الله پاک دې ستاسو اخلاص قبول او منظور کړي. دا مهمه نه ده چې یو نفر دی په لکاو صدقه وکړي، مهمه دغه ده چې یو نفر دی د زړه د اخلاص فقط یوه روپۍ صدقه وکړي د فقط د یوه نیک کار اراده هم وکړي الله پاک همغومره اجر انسان ته ورکوي. نو انشاءالله که چا دغه ویډیو شیر کړې وه که چا مرسته کړې په دې کې دې ټولو ته اجرونه شته. قدرمن لیدونکو الحمدلله هغه مرکۍ سره یو څه اندازه مرسته چې دوی به فقط د یوې میاشتې دپاره بسنه وکړي او له یوې میاشتې بعد بیا هم دغه مرکۍ څه نه لري او تاسې باندې مونږ غږ کړی و چې د دغې مرکۍ که یو څوک کفالت په غاړه باندې واخلي نو ډېره به ښه شي ځکه چې دلته دغه مرکۍ سرپرست نه لري یوه لورکۍ دغه هم معذوره ده او دغه مور چې ده دا هم دواړه خپې نه لري الله پاک ترې اخیستې دي. مورې څنګه یې سوړه سره څنګه یې سوړه خو ډېر نه کېږي سوړه مې لږ لږ کېږي خو ډېر نه ښه مور موره ته بلوي ورېرو په له کوزه شوي یم کوزه یې واړی یم خو شکر دی شکر کوزه کاړی یم الله دې اجر ورکړي الله دې اجر ورکړي. سرکو جګ شول کوزه یې کړم چې بیا به غرمه ساعته کار جګېږي یا تو خپله تابه دی خو اوس سره کوزه ښه ژمی دی سوړه دی کوزه یې کوزه کړی ده. مورې الله دې تورته وساتي الله دې دوی ته اجر ورکړي. یو څه هغه ایتو خبرې چې موږ ریکارډ کړې وې ویډیو مو کړې وه نشر کړې یو څه اندازه کمک خوښ هغه دی چې ته یې کس د درو لوښې ته خلا دی ابود که خدای پوک دی هغه شاته مورې دا وکوه چې چا کوم وخت کړی دی موږ خو هېڅ شی هم نه دي کړي هغو ته یکم تو ته یکم که تو دغه نه کړی نه وای چېرته به مو ته روغلي وای هغو ته یکم دوا تو ته یکم ټول مله ابود که د ټول کلي ته دوا وکوه خپل ورورونو ته دوا وکوه ټول کلي ته دوا وکوه ټول کلي ته دوا وکړم چې هلته کومک سره کوي اوس یې کوزه کړم دغه دی د ورېرو دغه شخوا دی که اور وي که چې وي وشه کومک دی که نه دا کومک دی که نه بالکل بالکل په ژمي کې خو همون داسې کې یو متال دی چې ول ما ته مړی ما درکړه خو ګاره مې سوته والا مو د خدای په دره کم سوړه و دالته که نه چې بشه هغه نسته مې ګزاره نه شوه کولی الله دې مورې رحم وکړي. او قدرمن لیدونکو بیا هم تاسې باندې غږ کوم چې دغه مرکۍ تاسې ګورئ دا دواړه خپې نه لري بدبختانه او دا د کور سرپرست هم نه لري فقط یوه لورکۍ لري هغه هم معذوره ده. بیا هم تاسې باندې غږ کوم چې راځئ د دغې مرکۍ یو څوک کفالت په غاړه باندې واخلئ چې ورسره همکاري کېږي تر خپل وس مطابق تر څو پورې دغه مرکۍ یو څه ستونزې راکمې شوي وي او چاخه کړي وي چاخې ګډې کړي وي الله دا بود خوشول کې الله دی زمنو کې خلخونو کې پټ مټ کې خدای دې ابود امین تو ساره امین مورې ته نه وایي که نه امین چار فکر شوی لیدونکو مرکۍ خو بېشماره دعاګانې کوي الله دې عمر ډېر کړي الله دې روح صحت ورکړي
او موږ تاسو دعاګانې کوو. غریبانو ته څوک سیلا د دوی ابود کې خدای دې خوشحال کړي. امین ورې امین ورې امین امین. خدای خوشحال ابود کړي. لیدونکو د مور دعاګانې تاسې واخیستلې. مور دغه د خوشحاله ده او دعاګانې کوي، خو زه به هغه وخت ډېر خوشحاله شم چې کله یو څوک راشي د دغې مور کفالت په غاړه باندې واخلي. نو دا خپرونه په دې هیله پای ته رسوم چې بل ځل راشم. ما خو در سره ژمنه کړې وه چې مور ته د خوراکي مواد او زه راشم بیا هم تا سره ویډیو شریک کړم. الحمدلله هغه ویډیو دغه تاسو سره شریکوو، خو که بل ځل راځم یو څوک یې کفالت په غاړه باندې واخلي زه به ډېر خوشحاله شم. نو دا خپرونه په همدې هیله پای ته رسوم. تر بلې خپرونې ښې چارې ښه وخت ته غواړم. ژوند د